یا الله ته زموږ په حال باندې رحم وکړه خدایه. د دنیا په هر ګوټ کې چې مسلمانان دي خدای پاکه ته حفاظت وکړي یا الله. په موږ مسلمانانو کې خدای پاک اتفاق اتحاد نصیب کړي. زموږ د زړونو نه کینه او بغض ختم کړي خدایه. موږ کې اتفاق راولي یا الله، موږ کې اتفاق راولي یا الله. زما بچی په ښو لمبرو پاس کړي یا الله، ته په ښو لمبرو پاس کړي یا الله. هر سوال مې په خپل رب کې قبول کړه. خوشحاله خو د ښکاري واو مبارکه شه بچیا، مبارکه شه بچیا. ما خو د خدای پاک نه همدا غوښتل چې تا خدای پاک په ټول لمبرو پاس کړي. ګوره بچې ته زما زوی او اولاد چې کوم دی هغه خو د زړه غوښې دي. بچې زوی چې څومره د نیکۍ کارونه کوي نو پلار پرې خوشحاله کېږي. په خدا خبرې پرېږده بچې، ته داسې کار وکړه کور ته لاړ شه او جامې بدلې کړه، ځان ښه ریډي کړه چې بیا ځو ترور کره کړه. ترور لور د دې بار ملک نه راغلې ده چې ستړي مه شي له ورشو. ټیک ده که نه بچې، زه ته کور ته لاړ شه. د خدای پاک شکر دی لوري چې ته د بهر نه واپس راغې. دا کور راته داسې یوازې ښکارېدو. مورې دا ولې زه درسه په دې کور کې نوم چې تا ته دا ځان داسې یوازې ښکاره کېده. مورې یا خو ستاسو د دواړو جګړې نه ختمېږي. زه تا ته څه ووایم لوري، کله نه چې ته بهر ملک ته تلې ستا د ورور زه په جنس تومانه کړم. زه څه ووایم، دې خو هر وخت د ګټو په سوچ کې بس پیسې دي، بهر پټي دي، زما خو ورسره اړو خیال نشته. ای مورې په دنیا کې خو همدغه پیسه ده، او چې پیسه کوم سړي سره نه وي که نه نو هغه ګورې څوک په سړو کې هم نه حسابوي، او چې د چا سره پیسې وي نو هر سړی تېنه تاوي. وعلیکم السلام. کینه لالا کینه تب کینه لوري. لالا ډیره مدبس دي لار غلطه کا، خیر خو کنه. خورې تا ته ښه پته چې د زمیندار سړي ژوند څنګه نه د چا مړې کولی شي نه د چا ژوندی کولی شي. خورې هغه غنم مې په ځای کړه، ترېشل مې وکړو، خو ما وی چې دا خورزه مې بهر ملک راغلې ده چې د دې تپوس نه راشم، که نه وې راغلې نو مې خور مې ورانه خفه شي. مورې د ماما سره مې دا لیک څوک دی لوري؟ د تا سره په ورکوټي والې لوبې کړې دي، دلاور دی که نه؟ پلاو لوبه کوئ خو ګندګي ونه کوئ. ګورې او ولسوالۍ سره مې خبره کړې ده، قومندان صاحب له هم څه ورکول دي. ګورې دال پکې ښه کوله وباسئ.
څه غم دی یار دا چې کوم ډولو بیلو یې دا را باندې هسې بد لګي مزغو مې اور واغستو یار سیل خو نه تشېږي اشنا په جوارۍ کې ډېر ډېر ژبونه تشي هغې بیا ستا سره څه کمی دی ستا خو مو غوندې کې خلک قرضدار دي ته خو یې زمونږ سره وله رښتیا د قرضه پورې رایاد شو بس دا خبرې پرېږده مال له مې چې کومې پیسې درکړې وي مال دې واغستو که نه جاویدي ګردیز کې مې ډېره ښه ګرده یا لکه سربیلنو مال دې څه غم وکړو که نه د خوست لارې ډېرې خرابې دي چې حالات ښه شي نو په یو څو ورځو کې زه پخپله راوړم وقه مخله زمونږ مال ته څوک ودرېدی شي زمونږ مال ته دې څوک په بدو سترګو وګوري زما د کیکرک بابا ووایي چې دا سترګې دې وباسي زه ترور لري په خیر راغلی دلته کښېنه ترور لورې ته خو پستو سکو عادت یې راځه نن په دې پټۍ راسره کښېنه چې پته دې ولګي کور کې تنګېدم مایل چې تاسو سره ملاقات وکړم ټایم به م پاس شي او تاسو سره به ګپ شپ هم ولګوم اوهو مسکان څنګه چې ګل د زغونه نه شي جدا کېدای او همدارنګ شبنم د ګل د مخ نه جدا کېږي نو زه تا څنګه هېره کړم مور او ورور بازار ته تللي وو په کور کې تنګېدم ما ویلې چې تاسو کره چکر در ووهم په دې بهانه مې تا سره ملاقات هم وشو رښتیا وایه زه درته یادېدم او که نه نه ته درځه زه ته نن نه درځم بیا به مې ترور چای له سره یې په ما نه وخته دی زه ځم ټیک ده چې څنګه ستا خوښه ده وای ګوانې که چېرته لاړې غوراګان به چمن پرېږدي که خبر شي چې د ګلو نه ښایسته مغونه هم شته نیکه جوړو دې نه پېژانده دا د نثار خان خور ده د امریکې نه راغلی د ډاکټرۍ تعلیم یې کړی دی خدایه توبه نو بیا د دې کلي دې خوار پړک سره څه کوي دا د دلاور د ترور لور ده ځکه ورسره ګرځي دا بیا ده سره نه دا ما سره خوند کوي ما سره نثار خانه زویه مسکان د سهار نه غیبه ده پته نشته چې چېرته لاړه
زه ډیره زیاته خفه یم او د هغې موبایل هم بند دی. چرته تللی وې؟ لالا کور کې تنګېدم. ما ویلې چې ملګري کره مې لاړه شم. هلته تللی وم. د ملګري کره تللی وې او که دلاور پسې تللی وې؟ یو خبره یاد ساته مسکان، چې خپل حیثیت مه هېروه، ولې چې ته د خان نثار خان خورې او هغه د یو خیرمار زوی دی، د خیرمار. لالا هغه خو زما د ماما زوی دی. منم چې ته دا غلطي کې، ولې چې دا غلطي زموږ مشران هم کړې وه، چې تله هغه خیرمارو سره رشته کوله. نثار خانه، زما ورور غریب ضرور دی، خو تر ننه پورې سوای د الله نه چاته لاس نه دی نیولی. مسکان لوري ته دننه ځه. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. بچې په خیر راغلې. څنګه زوی ښه یې؟ ولې بابا خیر خو به وي، داسې پریشانه ښکارې. بچې پریشان نه یم، لږ ستړی شوی وم. ما ویل ارام به وکړم چې د بدن ته به لږ سکون میلاو شي. ته څنګه زوی ښه خو یې که نه؟ شکر دی بچې. بابا دا راته ووایه چې روټۍ دې خوړلې ده؟ نه بچې، ډوډۍ مې نه ده خوړلې. مور دې خدای وبخه، هغه چې ژوندۍ وه نو هغې به ما ته ډوډۍ تیاره کړه، نو ما به وخوړله. نو بچې اوس خو په دې کور کې څوک به موږ ته ډوډۍ تیاره کړي؟ او بابا ته ولې غم کوې؟ د زه د څه دپاره یم، زه به درته تیاره کړم. ته کښېنه بچې، تا سره مې یو ضروري خبره ده. بچې تعلیم خو دې پوره خو دا زما د زړه غټ ارمان دی چې زه ستا واده وکړم او دې کور ته سره ډوډۍ راشي. ګوره بچې، د مرګ هېڅ پته نه لګي، سبا مو په زړه ډېر غټ ارمان وي. اوهو بابا ته ټیک وایې، خو دومره صبر خو وکړه، چېرته نوکري خو راته میلاو شي. الله تعالی فرمایي بچې چې الله به سبا کړم چې ستا روزي پیدا کړم. او بیا بچې د ترور لور دې پېغله شوې ده او تعلیم یې پوره کړی دی، او هغه به درته کوم بچې. بابا خبره دې په بل بدله، خو مو پرېږده بچیا، سبا ځمه د ترور لور دې درته غواړم. بس چې څرنګه تا خوښوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه رورا؟ کېنه کېنه کېنه. لالا څه خبره ده؟ ته موږ نه خفه شوې څه چې زموږ کور ته نه راځې؟ و زما ساده خورې، ورونه م چېرته د خویندو نه خفه شوي؟ وایه که نه لالا، څنګه راغلې؟ خورې دې دپاره راغلی یم چې تا ته مې یو ضرورت پیدا شوی دی. ضرورت؟ د څه خبرې ضرورت؟ خورې خوله مې وړه ده خو خبره غټه ده. وایه که نه لالا، وایه څه خبره ده؟ خورې زه دې دپاره راغلی یم چې زه د خپل زوی دلاور دپاره ستا د لور رشته غواړم. لالا دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د کور خبره په کور پاتې شي. زه خو د خپل زړه نه ډېره زیاته خوشحاله یم چې زه د خپل زوی نه تپوس وکړم چې هغه ته منظوره ده او که نه.
خو ما ته نه ده منظوره. تا خپل ځان ته کتلی دي چېرته اسمان او ځمکه یو شوي دي، چېرته اوبه اور یو شوي دي. زما خور د سرو سپینو سره لوبې کوي او ستا زوی خو په پردو غوجلو کې لاسونه وخي. زما خور د بخمل په بړستن کې اوده کېږي او ستا زوی ته که کېدلې شړۍ میلاو شوه که نه نو شکر دې وباسي. شکر نثاره بچې، زه منم چې څه غریب یم او ته مالدار یې، خو د الله په نظر کې غریب او مالدار الله ته یو رنګي. خدا یاد ساته چې نن زه ستا په در کې د یو فقیر په شانتې ولاړ یم، خو سبا به ته د چا په در کې د یو فقیر په شانتې ودرېږي. ډېرې خبرې مه کوه ماماجي، هسې نه چې زه په دې مجبوره شم چې تا د دې کوره په بېعزتۍ بار کړم. خو ښه به دې دې کې وي چې چپ چاپ د دې کوره وځه. ځه لاړ شه دلته نه. دا دې څوک و؟ زما ورور دی د کوره ویستو. چپ! د خولې نه یو خبره راونه باسي. که چېرې ته د طلبګاري کوې نو داسې نه چې تا هم ورپسې د کوره بار کړم. زه چې زه ویم هماغه پکې بس. سترګې ملا تورې کړې، تا خو په سنګي کې موږ دې په برباد کړو. والظالمې زه خو دې په زړه باندې سوری کړم، ته خو رانه لاړې. تا دا سوچ هم ونه کوم چې زما په زړه به څه تېرېږي. ډېر غمونه مه کوه نیکه، ولې چې پردي غمونه بلډ پریشر ته واقعي او سړی لیونی کېږي. چې د یار په غم کې مړ نشي مړه، هغه به ملا عاشق وي. خدای دې نقي خان لا خو تاسو لیدلې نه دي. ما که څه لیدلي دي او که نه، خو د کمې ورځې نه مې چې هغه تورې سترګې لیدلې دي، قسم په خدای چې وکړه او پارې رانه خطا کړې دي. خیر خدا آشنا، بیا ولې دلته خپه ناست؟ تفوس مه کوه اشنا چې څه وشو او څه ونه شو. دلوره د ته څه وایي؟ د ستا په خبره خو زه پوه نه شوم. دوسته، نن د دولت په مخ کې د وینو دیوالونه دړې وړې شول. نن دولت وګټله او غربت وبایلله. هغه څنګه یار؟ نن زما د خپل ترور زوی زما د رشتې نه انکار وکړو. دوسته، نن زما د خپل د ترور زوی زما د رشتې نه انکار وکړو. دوسته،
دوی زمونږ په غربت پورې خندا وکړه خو د دولت دا شون توتیبه ټول عمر د دی په اوږو نه وي. دوسته دغسې دولت الله تعالی مال هم راکولی شي، خو که مال الله تعالی داسې دولت راکړو دوی ته به زه خپل حیثیت ضرور ښایم، ضرور. جاوید چرته دی؟ چې چېرته بهر ته وته د وخت به راشي. وعلیکم سلام. ولې لکه ولې داسې مړاوی خیر خدای؟ میرا طبیعت داسې خفه خفه دی لالا، که ستاسو خوښ وي نو زه به لږ ارام وکړم. ټینګ ده ځه ورشه ارام لکه رستم جاوید ولې داسې ډېر شوی؟ نوره خان خبره د خفګان نه د خوشحالۍ ده. د خسر خان جینۍ خوښه شوې ده. څه شی؟ جینۍ خو تر اوسه پورې موږ ځان نه ده خوښه کړې، ده بیا جینۍ هم خوښه کړه. خو زه خیر دا څوک ده، د چا لور ده؟ نوره خان جي هم ته کلي د نثار خان لور ده او کوم خوښه وي نو دې به هغه ولو. سرشته رستو زما. اوهو ګوره ته خفه کېږم. ولې به نه خفه کېږم؟ یو خو زه تا سره مینه کوم، ته ما ته خبرې کوې. ښه ما ته وګوره دا دی غوږونه مې درته ونیول، اوس خوشحاله شم. دا خبرې پرېږده، زه خوشحاله یم. ښه دا راته ووایه چې ته به ما سره واده کله کې؟ چې کله ته یو فوټ چاته شي. هو نو ستا اوس ما پورې خندا کېږي هو؟ نه 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 خدای دې نه کړي ته د خندا شې، نه نه ته خو د ژړا شې. څه مطلب؟ مطلب دا چې ته د واده نه مخکې دا حرکتونه کوې، چې د واده نه پس به څه کوې؟ که ته ما ته خبرې کوې که نه نو زه به تا نه خفه کېږم. ما ته به ولې خفه کېږي؟ به نه خفه کېږي. خو ها د واده نه پس زه کور ته راننوځم نو ستا به لاس وخپېره وي او زه به بریتونه تاوم په دروازه کې او تا ته یم چې حجینه پاسه روټۍ راوړه پاسه. چل شوی دی؟ ستا د بادامو جهازونه ډوب شوي دي څه چې داسې په سوچونو کې ناست دي؟ بس مسکان ته نور مونږ کره مه راځه. نه راځم؟ ولې؟ هغه ځکه چې زما او ستا په منځ کې دولت غټ غټ دیوالونه ولاړ دي. ستا مثال د اسمان دی او زما مثال د ځمکې. اسمان او ځمکه هېڅ چیرې نشي یو کېدی. ځمکه او اسمان؟ دا په تاسو وشو؟ دا څنګه عجیبه عجیبه خبرې کوې؟
زه ټیک وایم مسکان زما پلار تاسو کرا تا رښتې غوښتو لپاره راغلی ستا پلار ورته انکار وکړو او هغه یې په بېعزتۍ له کوره وشړلو زما پلار ته یې د غریبۍ پیغور ورکړو زه به د هغې نه په خپله تپوس وکړم ته لږ صبر وکړه زه یو پښتنه جینۍ یم او پښتنه جینۍ چې یو ځل د چا په نوم شي نو هغه سره ټول عمر تېروي مینه یو ځل کېږي هغه ما تا سره کړې ده زه به اوس خپل ټول ژوند تا سره تېروم بخیر جاوید بخیر لکه جاوید ستا نه خو ظالم وسمه د اختر هغه میاشت جوړه شوې ده اړو په نظر نه راځي او ها نه اوږدې ته چکر را لګېد ته موږ سره څنګه وروړلې کې یار څه به درته ووایم اشنا په داسې مرض اورېدلی یم په داسې مرض چې د دنیا یو طبیب سره یې ملاج نشته دی مرض دا لا څنګه مرض دی یار مینه مینه چا سره د بل کلي د نثار خور سره هغې دعا کوه چې الله مې دا کار وکړي د نثار خان خور خو ډېر دولتمن خلک دي او بیا د جایداد وارث هم ده ورور یاسین واده نه کوي او که د هغې واده زما سره وشو بیا خو به مې 4 ماڼه په غوړو کې 4 ماڼه ته ماته دا ووایه چې ته زما پلار یې او که زما رور تا ته دا حق شته چې ته زما د رشتې اقرار وکړې او که انکار خو تا ته دا حق چا درکړی دی چې ته د یو غریب سړي بېعزتي وکړې او هغه له د غریبۍ پیغور ورکړې ته ماته دا ووایه که چېرې د دې دنیا ټول خلک مالداره شو نو دا کارونه به څوک کوي دا دولت خو د قانون سره مو خو چې کله ورته الله پاک په قهر شو نو هغه پړ مخ را پرېوتو او ټول دولت د هغه د پاسه را پرېوتو د قبر خبرې مه کوه لالا هسې نه چې خدای پاک درته په قهر شي او ستا ټول دولت په تا را پروزي او ته د هغې لاندې شي او مړ شي داسې مه کوه لالا مه کوه زه یو تعلیم یافته جینۍ یم ما له اسلام هم دا اجازت راکړی دی او د دنیا قانون هم دا اجازت راکړی دی چې زه خپل ښه او بد په خپل حکم لالا مسکان زما پښتو غیرت ما له دا اجازت نه راکړی چې زه دې د تا نه تپوس وکړم د تا نه ستا غیرت او پښتو د کفر او د فتنې نه ډکه ده ځکه واده کوم نو دلاور سره به یې کوم او ستا اختیار ما سره دی زه ستا ورور یم ستا اختیار ما سره دی زما خوښه ده چې چېرته دې ورکوم او چېرته نه زه درته وایم زه درنه خبرې ته وخشه وخشه لالا 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 وچلو شو لالا تاسو بیمار خطرې نه وتل ده اوښ کې راغلل او کور ته یې بوځئ دوباره که دته داسې تکلیف میلاو شو نو ژوند به خطر کې وي یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې زما ورور ته د نوې ژوند ورکو هغه چا رښتیا ویلي دي د چا چې څوک هم نه د هغه خدای پاک وي لالا لالا ته څنګه یې لالا د الله تعالی ډېر شکر دی چې ته بس شوې لالا نن نه پس چې ته څه وې ما ته منظوره ده لالا ما ته منظوره ده
لاک شکر دې زویا چې ته ښه شوې. خان څه سوچونه کې سوچونه مه کوه. ما مشر خان ته وینا کړې ده چې د کشر خان د نثار خان لور خوښه شوې ده. خو دا راته ووایه چې په واده کې به د غوا او میخه لالیا او که نه؟ واده لا کم دی مړه، تا سره د غوا او د میخې کم دی. د وینا کولو سره سره به که نه په خوشحالۍ کې سالم تا ته پته شته د بلسیم موبایل او هغه چین. رستمه بیګا مې سړي رچې په خوب لیدلی و. الله دې خیر کړي. داړه مې رپي چې څه مسله راته جوړه نه شي. چې زه کله هم داسې خوب ووینم که نه نو څه ناسته چل خو کېږي. دعا راته کوه چې خدای پاک دا خوب د خوشحالۍ کړي. وعلیکم السلام. یاره څه کپ هم لګو؟ هېڅ نشته دادا، هسې رسول سره مې خپل ګپ لګو. ما ته پته چې تاسو څه ګپ لګوئ. ما ته وګوره دا ګپ بدله والله چې زه په رښتیاو کې بدل کړم. هغه څنګه نیکه وخوړو پوه نه شو؟ پوه به شئ، دواړه به پوه شئ. زه نن نثار کره ورځم او ستا د رښتې خبر ورسره کوم. ستاسو خوښه ده. زه څه ویلی شم لالا چې څنګه ستاسو خوښه وي. نیکه مبارک دې شه. تاسو چې بیګا کوم خوب لیدلی و که نه هغه رښتیا شو. خیر شه مېلمه ما ونه پېژندې څه خبره ده؟ زما نوم دی لور دی او زه د بر کلي د صنوبر زوی یم. ښه بیا خو خپل سړی یار وایه که نه پلار دې څنګه دی ښه خو دی که نه؟ هغه بلکل ټیک دی. لکه دا څه سوچ کې څه خبره ده؟ ما د انجینرۍ مخکره کړې ده او اوس د نوکرۍ په تلاش کې یم. زه ټیک شو ته غم مه کوه ښه ده خیره ته دا کاغذونه واله او ته د دې دفتر ته ورشي هلته عمران نوم یو سړی دی زه به هغه ته تلیفون وکړم ستا کار وشي ډېره ښه ده ما له اوس اجازت راکړه. نه داسې چېرته کېدی شي بچی روټۍ کې بیا به سي ما دپاره دا کار وکړئ ما دپاره هر څه دي. بس جي ما دپاره دا کار وکړه هر څه دي.
توریالی دوه توریالی دوه وړم امیر صاحب احترام ومنه خو نوم د دلاور مینه پر راغلی دی نو غواړي زه تاسو سره ملاقات وکړي اجازه ورکړم که نه صحیح ده پرېږده تلاشي ورنه واخله اجازه ورکړه پرېږده سلام علیکم امیر صاحب وعلیکم السلام ستړی مشه ورور صاحب السلام علیکم ستړی مشه ورور جوړې په خیر زیات شي راځه کښېنه ورور څنګه ورور جوړې څنګه امیر صاحب جوړې کپړې سوټ امیر صاحب راغلی یم چې وظیفه واخلم کوم ځای نه راغلی څنګه دی نوم مې دلاور دی ښه پر ما ته وکال خان ټلیفون کړی و هغه نفر ته سوي اسناد سوي دې راوړي ده چې سوي ما ته راکړه ښه جاوید خانه جوړ یې خیر یې صحت دې ښه دی ښه ته د پوهنتون نه پیل یې هغه هم د انجینرۍ پوهنځی نه ښه سوي خو دې ډېره ښه کارونه دې کړي دي بس انشاءالله دا د موږ په ماموریت کې به تا ته یو ډېره ښه وظیفه پیدا کړو موږ کوشش کوو تا به یوه ښه دنده وګمارو اسناد دې ښه دي د انجینرۍ پوهنځی نه فارغ یې او د پوهنتون نه فارغ پوهنتون امیر صاحب که زما کار وشو زه به دې وطن ته رښتونه خدمت کوم بس الله یې تا په شان ډېر ځوان په ځای کې پیدا وکړه نه پرې شاباس زه د کار څخه قربان شم ورشه او دلبري د دروازه وټکوه چې بهر راوځه او که بهر راونوتو بیا کور ته دننه ورننوځه او په راښکو راښکو یې راوباسه ورشه سمه ده رانه اوس زه پشه او زما کار هغه پلار د کور کې شته هغه کور کې نشته چې هغه کور کې نشته نو بیا ته خو شته هغه په خپل هم دروغ وایي او خپلو بچو ته هم دروغ ښایي ولې بچ بیا ما رښتیا ویل او که دروغ زه رښتیا یم بابا ما ته هېڅ پته نشته سربلنده دا څه کوې په ماشوم باندې ډز کوې ته په دی نه پوهېږې شېدله کله هم چې قرضدار یې په کور کې نه نو بیا د کور د ښځې اواز کوي چې هغه په کور کې نشته ته په دی نه پوهېږې شېردله کله هم چې قرضدار یې په کور کې نو بیا دا شانتې ماشومانان بار راوباسي چې هغه په کور کې نشته ته صرف تماشه کوه تماشه دلبریا زه تا ته صرف یو موقع درکوم زه به تر 3 پورې شمارمه ته بهر راونوتې نو پوه شه چې زوی دې لاړو 1 2 3 سربلنده زه ستا هره خبره منم خو دومره صبر راته وکړه چې څه لاره برابره شي ستا ټولې قبضې به زه خلاصې کړم مشره ما ته موږ ډېرې لارې درکړې وې خو ته ډېر بېلارې سړی وختې ډېر بېلارې واوره دلبریا زه صرف تا ته 1 هفتې مهلت درکوم
او که بیا دې زما قرضه وصول نه کړه نو بیا به دې سره بچو نه د دې کور نه په راښکو راښکو وباسمه په راښکو راښکو ای هلکانو والا که دې لور څه مشکل دی ځان دې په غمو کې ډوب کړی دی ته خو مونږ ته ووایه خیر خو دی پریشانه به څنګه نه وم دوسته اول به تعلیم کې تعلیم ته چې خلاص کړو نو بیا به نوکرۍ پسې ګرځې هر دفتر ته چې ځې یا به سفارش یا رشوت د زړه خو مې وایي چې د کاغذونو او کتابونو ته اور ورته کم اور دا څنګه ملک شو چې د ښه تعلیم سره سره سفارش او رشوت هم وي نه نه اشنا داسې مه وایه خو الله امید لره هوښیارانو رښتیا ویلي چې په تیارو سې خامخا رڼا راځي نه اشنا داسې مه وایه داسې رڼا به په خدای پاک په تا باندې راولي چې د ستا په سوچ او په خیال کې به او بس ټیک دی ټیک ده چې کار وشو نو بیا به ما ته په موبایل باندې ارسول دی ټیک شوه نو خدای په امان او په خیر وکړه خان ستړی مشي حتی راته ووایه چې څه یخ بس کي او که ګرم نه نه دې ته هېڅ ضرورت نشته هر څه مې کړي دي اصل کې تا سره مې یو ضروري خبره وه هغې له راغلی دا راته ووایه وقار خان چې دلته دې څنګه پېښه وکړه یاره خبره داسې ده چې په خوله مې نه راځي بیا هم اصل کې زه تا سره خپلوي کور غواړم نثار خان زه چې کومې خبرې له راغلی یم امید لرم چې ته به ما ته انکار نه کړې زه د خپل ورور جاوید دپاره ستا د خور رشته کول غواړم ټیک ده وقار خان په دې کې زه هېڅ نشم ویلی چې څنګه ستاسو خوښه یي هماغه شانې وکړئ او بیا د تا نه به ما ته ښه سړی بل کوم میلاویږي وقار خان کوم نفر چې ما ته ویلي و چې وظیفه مقرره شوې ده زنګ ورته ووایم بلې ورځ جوړ یې سلام علیکم امیر صاحب قربانه شم ډېره مننه مبارکي وایم درته وظیفه دې وشوه کار دې خلاص شو اوهو دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده زه مې پلار خبر کړم او راشه بس او سبا راشه صحیح ده سبا راشه کار دې خلاص شوی دی درشم او بلکل راتلی شئ بس امیر صاحب ډېره مننه تا نه ډېره مننه انشاءالله زه به د وطن خدمت کوم بس راشه وظیفې ته راشه تشکر ډېره مننه شم د ما د کلنګ نه انکار وکړو ولې زه خو ته ستا نوکر نه یم او نه د لارو شکمار یم چې زه به تا ته کلنګونه درکوم ته څه وایې ټیکداره چې ته به موږ ته کلنګ رانه کړې او زموږ د سزا نه به بچ شې دا هېڅ چېرې نه شي کېدی هېڅ چېرې ځکه چې زموږ په قانون کې صرف او صرف مرګ دی مرګ بس ما تا ته یو ځل وویل چې زه تا ته په حلال رزق کې کلنګ نشم درکوی نشم درکوی غلی شه
چې بیا زمونږ کلنګ ورکولو نه انکار دې وکړو نو بیا اوس ټینشن زمونږ درته مچې کولی ته نه شیر دله نه دې نه به زه داسې سزا ورکوم چې بیا به زما د کلنګ د ورکولو نه څوک هم انکار نه کوي اوچتېږه درځه شیر دله چې زه درته کومه سزا ورکوم زه به دله داسې سزا ورکوم چې داسې سزا به فرعون هم چاته نه یې ورکړې واوره ټیکېداره څوک چې زما د کلنګ نه انکار وکړي زه د هغه وینې څکمه وینې جوړې په خیر سیاد دې خلک په خیر راغلی بند شو رنګ دې رنګ ټلیفون دې که نه یار داسې وایي داسې وایي داسې وایي الو سرګلنه ما خو ستا نه وخت وختی و او تا واوره دلبریا اول خو صرف د قرضې خبره وه ولې اوس خو کیل بدل شو پوه شوې او که نه سرګلنه د خدای دپاره دا ځلو مه کوه ما څه کړي دي ما خو صرف ستا زوی سیل ته راوستی دی سیل ته ته چې څه غواړې هغه به تا ته میلاو شي خو زما زوی ته څه مه وایه نو بیا ټیک ده دلبریا هغه کور او اجره دې خرڅوه او پیسې هم نن راوړه نن او که را دې نه وړې د دې نیاز بینځوینه دې لاس ومینځه پوه شوې او که نه ښه زه بندوبست کوم بندوبست پرېږده زما کار وکړه کار ستا کار به وشي ته فکر مه کوه خیر دلبر کاکا ستړی مه شې دا چېرته بې وخته روان یې دلوره بچیا سرپلن را باندې قرضه ده او په قرضه کې زما نه زوی بولی دی چېرته به سرپلنده راووځه زه راغلی یم
وا کنه دلبر کاکا څه دې ته جوړ کړل ستا د خبرې نه څوک انکار کولی شي سربلنده ما ټول بندوبست کړی دی خبردار ځان د قانون منګولو ته ولګئ کني د شوټ امر به ورکم ستا خبره د کاڼي کرښه زه ستا خبرې سره اتفاق کوم ګوره اشنا د جمعې په شپه نکاح تړل اسلامي خبره د خالي په ورځ راشئ او خپله ډولۍ یوسئ د اتوار په ورځ ډوډۍ ورکوئ ای ته به پیر دې رحمت شي بس په دې خبره مې رضا ده فله زه اوس ورځمه دا خپل خپلوان خبرو ما ولې چې زه یوازې ما او کارونه راته ډېر دي ځه ورشه دا واده کول ډېر آسان دي دا ټک ټوکې ډېر ګران دي الله دې بس پکې خیر واچوي چې ما سره څوک ډغره وهي د هغه هم دا انجام پکار دی السلام علیکم دلاور خان سلیم د ډېر وخت نه مې ته یادېږي ما وایي زه به درځم خو ښه شوه ته په خپله راغلې ولې نه دلاوره تا ته خو پته ده چې اګزام را روان دی سټډي کې بیزي وم او چې فارغ شوم نیغ ته لرالم سلیم اشنا د ډزې خره ته ډېرې خطرناکې ښکاري الله دې خیر کړي چې د ډزې د څه دي هو اشنا یو خو چې زمونږ په دې پښتنو کې واده خادي راشي د دې ډزو له به زور ورکړي خو دا سوچ نه کوي چې په دې هوایي فارنګ باندې خلک لګېدي شي او مړ کېدي هم شي اشنا حیرانېږه مه دا ډزې د خوشحالۍ دي د جابر خان لور نه ده هغې د وسیم خان زوی جاوید خان ته ورکړه نه سلیمه نه د جبیر خان خور زما مینه ده هغه زما نه بغیر د بل چا نه شي کېدی هغه زما ځان دی هغه زما د مینې جهان دی تاسو ویش نه خیر صبر نه کار واخله الله به خیر کړي او بیا د چا مینه چې حقیقت وي که نه نو هغه ته ضرور میلاویږي څنګه به میلاو شي سلیمه یار او بیا د پښتنو رشتې خو ډېرې په ګرانه متېږي ودلاور اشنا تر څو پورې زه ژوندی یم چې ته هېڅ غم ونه کړې او بیا ولې د هغې په کوېدن کېدو جنکۍ ختمې شوې سه ستا دا ورور به تا له داسې ناوې وګوري داسې ناوې چې دا ټوله دنیا به په صفتونو نه مړېږي سلیمه تا مینه نه ده کړې که تا مینه کړې وای نو داسې خبرې به دې نه کولی سلیمه د پښتنو مینه د فولادو هغه دیوال دی د دنیا یو طاقت یې نشي ماتولی
وایه کنه څنګه شوې یار ګوره یارانو هر سړی همدا کوشش کوي ځان له د مینې جونګړه آباده کړي او ما آباده کړه دا خو ډېره ښه خبره نن د واده زلمی شوې سبا به پلار شي بله ورځ به نیکه شي د خیره سره دا بې وخته رالې او څه له رالې ستا سره مې یوه ضروري خبره زما سره دې څه خبره ده هسې ما وی چې تا کور ته یو بربرۍ چیلۍ راوړه چې څه یې دنه واخلم بربرۍ چیلۍ زما په کور کې خو بربرۍ چیلۍ نشته ولې نشته ولې په دې سره ډولۍ کې د خره راوسېدم همدغه دنه اخلمه खोरे लाला चामड़ को या अल्लाह दा सोशु दा सुमना बदनसीबेम मा खुला पटा कुस्तर गुली दलिमनो अतारा न वाखष्तो ډېر راته افسوس وکړ جاوید خو ډېر مینهناکه دی او بیا د چا سره دښمني هم نه وه نو دا هر څه څنګه وشو څه وایم اشنا زړه مې سوځي زړه مې صبر نه کوي په افسوس کولو مې د لاسو خپله دم ووت ځو ماشومانو خبرې مه کوه چې پردی جنۍ په نارضا خپل ورور ته راودې دا خو به پکې چې ستا به مطلب پوه نه شو دا غوږ را دې خوا که چې په خبره دې پوه بیا به یو دوا د ژمي وکړو ښه ده زه به درنه اوس لاړ شم او که څه خبره وه نو بیا به په موبایل باندې کنټیکټ ساتم ولې چې زه به سبا دویمې لا
شه پچجي هلته په حجره کې د ورور رسنیوال او ته دلته ګرځې هسې بس دا زړه مې لږ تنګ شوی و دې هوا ته راووتم دا وګوره اشنا عجیبه وخت راغی یو ورور تورې خاوره ته پوشو او بل ورور یې هواګانې خوري انشاءالله زه به هواګانې خورم او تاسو به ګولۍ خورئ ومو کتل خلک داسې کارونه کوي و د خدای ظالمانو ښه مې درته وویل چې دا سړی زما د مخې نه لرې کوي لرې کوي خو اخر مو راباندې تخته کو څه ښه شوه اشنا اوس خو خوشحاله یې چې لار دې صفا شوه
لارې که لارې کم سړی چې زما د مینې رقیب جوړېږي هغه سړی زه په دې پوره دنیا کې هېڅ چرې نشم برداشت کولی پوه شوې اوس په ډمامې وهو او د هغې نه پس به یا نری نری دنګړه اچو دا به کوو ښه ده بیخي نورمال دی ښه وینه درته چلان دی ښه کېږي ښه ورته لاورخانه ژبه اوسه ژبه بیخي پر بار ده ښه دی ښه بیخي پر بار ده روغ دی منظم اخلي دا ښه ده اشنا چې الله راته بچ کړی دا د الله لوی کرم دی دوستا زه خو الله بچ کړم خو دوی دومره نه ژوندي نه ګرځي نه دلوره غم مه کوه نو زه دې کوم مرض دوایم چې زه دې په کار نه شم نو څوک به په کار کوي ځکه چې زه د ستا ملګری یم ته ولې دا خبره کوې چې زه پوخ یم دوستا تر هغو به زه په خپلو زخمونو دوایي ونه لګوم تر څو مې چې په دوی کې بې شماره زخمونه جوړېږي امیده زه خفا په دې نه یم چې ژوبل شوم خفا په دې یم چې یوازې یم خفه کېږه مه دلوره زه ستا ملګری یم دا څه وشو مورې ما خو داسې نه غوښتل اوس به څه کېږي بچې دا هر څه ستا د لالچ د لاسه وشو ما خو ویلې مورې چې جاوید یو شریف سړی دی مالدار هم دی زما خور بالته ښه خوشحاله خو زه سره په دشمن شانه گزار کوي خو زما د خور کور به د ودانېدو نه مخکې بچې پاسه لاړ شه خپلې خور له تسلي ورکړه اوس د دې خبرو نه سم نه جوړېږي پاسه هسې نه چې هغه په ژوندانه مړه شي لاړ شه زویه لاړ شه پاسه بچې پاسه لاړ شه بچې بلې خور له تسلي ورکړه بچې د کومو خویندو چې زما په شان زړونه ژوندي وي مورې هغې ته هېڅ غم نه دی پکار هېڅ غم فکر مه کوه مورې زه لا ژوندی یم ما ته دوا کوه یا الله ته زما بچې په امان کې وساتې امان کې یاد کړه د وژل اوس ستا نمبر دی تا دومره په اسانه نه وژنم په داسې مرګ به دې وژنم په داسې مرګ چې مرګ به درنه پناه غواړي نه نه زه خپل کور هېڅ چېرې نشم روانولی زه بې ګناه یم زه خپل ځان خو وژلی شم خو خپل خاوند نشم وژلی نشم وژلی مه کوه دا د مکر جلاګانې ستاسو د ښځو مکر ډېر ښه پېژنم اورې دا زه
وینم دا څه اورم ستا خور ډېره بد کرداره ده ځان یې یاران ساتلي یاران او زما ورې پې مړ کړم چوپ چې بله خبره د خولې نه راونه باسي یعنې دا ژبه به ده نه بوده روباسم زما خور یو پښتنه جنۍ ده پښتنه او ته خو ما یو پښتون ګڼلې ځکه خو مې ستا پښتو له خپل عزت درکړو خو زه څه خبر وم چې ته به هغه بې پښتو پښتون خېږې بې پښتو څه نه بې پښتو دی ته او نور تپوس یې دې خور نه وکړه چې ځان نه یې یاران ساتل که ته یو پښتون او ته مسلمان په کور کې پیدا شوي چې د یو نه راته بل دروغ ونه وې رښتیا راته ووایه رښتیا نه لالا نه زما د ستا په سر قسم وي زه داسې هېڅ چرې نشم کولی زما لمنو زمزمه ده زه د داسې بېغیرتوب سوچ هم نشم کولی دام کو به مه پیلوه خانخېلې ښار چې روان شي بیا در سره ډېر ښه ابادېږي ولې دا ټول کلی دروغ وایي او یو ته رښتینې ما ته زما خور ډېره ښه معلومه ده ولې چې ما سره مې خور په یو نغري ټوله زندګي تېره کړې ده زما خور به مړه شي خو بل سړي ته به ما خو نه ښایي ټیک شوه زه به ستا وکړم دا راته ووایه چې د دې جینۍ کور روان شو هغه د دوی په وجه او که زما د رور په وجه ټیک ده په دې کې نه ستا ګناه شته او نه زما تا چې زما خور سره څه وکړه وقار خان بس ښه دې وکړه که چېرې زما خور ګناهګاره وه نو سبا به د مرګ خبر په لوډ سپیکر واورئ او که چېرې ستا رور ګناهګار و نو بیا ستا خیر نشته ستا هلکانو دا د چا مال دی زما په خیال چې ګیر شوی دا مال زما دی اوس به پته لګي چې دا مال د چا دی هلکانو لاړ شئ تیل راوړئ تاسې رښتیا هر ونوي نو ډز در باندې کوم یو دوه درې امیر صاحب دا مال د جبر خان دی
شاباس اوس د سړیتوب خبره وکړه. هلو ستا مال او حال دواړه زما په لاس کې دي. اوس راته ووایه چې اوس څه وکړم. قومندان صاحب سړي را پرېږده او ګاډی او مال دواړه ستا شو. قومندانه راته ښه نه کېږوره. ښه کوم که بد کوم د دې ګندګیرې ډلې مشر ته یې که په لاس راغلې ولا چې په ولاړې دې حلال کړم. وقارا زه نور صبر نشم کولی. ته به کله راځې چې زما کورواله سره زما د رشتې خبر وکړي؟ نه سلمانه ما په سر باندې را د انتقام اور بل دی. تر څو مې چې د رور بدل نه یې اغوستی زه واده نشم کولی. ته بدل خبرې مه کوه. خدای دې نه کړي چې په تا څه وشي. که په تا څه وشي نو زه به څه کوم؟ نه سلمانه خدای دې نه کړي که په ما څه وشي او که په ما څه وشو نو تا ته به زما نه ښه انسان میلاو شي. هلو تا چې څه غوښتل هغه دې وکړل. خو دا راته ووایه چې دا داسې ولې وکړل؟ نه مسکان نه، ته اوس هم دا سوچ کوې مینې والا خو مړ کېدی شي خو خپلې مینې نه توان نشي رسولی. ما خو کله هم تاله دوکه نه ده درکړې. ته اوس هم په ما یقین نه کوې او ما لپاره په زړه کې نفرت ساتې. ته ولې په ما یقین نه کوې؟ نه منم نه منم. ته ظالمې، ته دروغجنې، تا ماله دوکه راکړې ده. تا زما کور روان کو. زه دې سرتوره کړم. مخکې مې شک و خو اوس مې یقین پیدا شو چې همته یې. خو حیران په دې ما چې زما د ډز نه خو تر ننه پورې پیری نه دی بچ شوی نو ته څنګه ژوندی پاتې شوې؟ خو خیر دا ځل دې خدای په ګوتو راکړه نو دومره سوري به درکې کوم دومره سوري چې کوم ملا تا لمبوي نو هغه به هم در سره په چغو چغو جاړي په چغو چغو. چپ شوې کاره، دا خبرې مه کوه. تا ورور ما نه دی وژلی او تا په ما بې ګناه ډز کړی دی. د دې ډز بدل به درنه ضرور اخلم ضرور. واه واه دا وګورئ خوري خمچې او خبرې د وازګو کوي. که ته بې ګناه وې نو ستا د لاسه به د یو تور سري کور ولې روانېدو. نن مې شک په یقین کې بدل شو. خیر ځوانه په خیر. زما په خیال چې چېرته وظیفه دې پیدا کړه ځکه خو زما په مخامخ باندې داسې نیغ ولاړ. راځه راځه قومندان صاحب کښېنه. زه ناستې ته نه یم راغلی. زه د دې علاقې نوی قومندان یم. تا ما ته ډېر شکایتونه راغلي دي خو آینده کې داسې کار ونه کړې. قومندان صاحب ته راپسې زما په خیال د جومات ته راغلی ولې ته رشوت نه اخلې که نه هم اخلې خدای مې نه خطا کوي نو زه به دې پرې راواړوم. امیر وروره د نېټ ډېر مه ګوره د سړي ذهن خرابوي. ملګری ته څه وایې؟ خلک پکې څه ګوري؟ موږ خو د وطن حالت پکې ګورو. کوم غلط کارونه خو نه کوو. हेलो वालेकुम सलाम भले उड़ोना कहाँ से हुआ है? ओहो यार ढेर बहुत बसो ऐसे अशना सब उसको है होता है अशना सब बस उसको तक ही नजर आजम
ونیسئ هلکه او بټسماله کوئ. ونیسئ شیردله ونیسئ. ای ظالمانو، ډېر په نازونۍ کې مو ماته دوکه راکړه. تاسو وفا ونه کړه، ما سره مو غلطي وکړه. بسم الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. ما د وقار کور همیشه لپاره پرېغوستو. اوس خو به ستا زړه یخ شوي که نه؟ دا دې ډېر ښه وکړل. اوس دې څه خیال دی؟ اوس ما څه خبرې مه کوه. زما مازغه بیخي کار نه کوي. چې کله ښه شم که نه بیا به تا سره خبرې کوم. پوه شوې؟ زما په خبرو بد مه ګڼه. زه اوس هم ستا خیرخوا یم. د خو د بد ورځې تېرې شوې. اوس خو زه د خپل ژوند شپې او ورځې شمارم. لوري ته ډېر صبرناک یې. خدای پاک تعالی څومره غټ زړه درکړی دی. مورې ما ته ووایه چې ما نه داسې کومه ګناه شوې ده چې د هغې ما ته دومره غټه سزا میلو شوه. ووایه مورې ووایه. خبره د قسمت د بچې. ته صبر وکړه لورې. د دنیا ټولې لوریانې د ظلم مقابله کوي. خیر د بچې ته فکر مه کوه. الله تعالی په خپلو کارونو ښه پوهېږي. مورې زه په دې خفه نه یم چې زما خاوند مړ شو. خفه په دې یم چې وقار په ما شک کوي. بچې ستا ورور لا ژوندی دی. هغه په دې کوشش کې دی چې تا به بې قصوره ثابتوي. رښتیا جمشید کاکا چېرته بې وخته روان یې؟ په دې سور لړ مه ګرځه بیمار به شي. زه وقار خان خدای دې خوشحاله ساته چې تاسو ووینم دا زړه مې ډېر زیات خوشحاله شي. خو جمشید کاکا خو ولې؟ نن مې یوه عجیبه خبر ولیده. عجیبه خبره؟ او وقار خان نن ستا روندان د دلاور
دلاوره په خیر زه خو درپسې کور ته ځم ښه ده لاره کې مخې له وایا څه ویل غواړې خبره دا ده دلاوره ته چې څه غواړې هغه زمانه واخله زما د لارې دیوال مه جوړوې نو دا خبره خو تا ته ما مخکې هم کړې تا ما مخکې هم پوی کړی وې خو زه یو ایمانداره قومندان یم تاسو په شان خلکو سره به زه سخت زما د خبرې انکار مه کوه په حلالو کې والله که خرګاډۍ مو اخلي اوې سبا به چېرته په کنډه کې مردار پروت دی او غوښې به دې ټپوسان خوري ولې او بوډا څه شو هغه زویلې هغه ته څه ویلې هغه سره مې لږ کار دی څه کار دی ورسره وژنه مې دله ولې هغه څه ګناه کړې چې ته یې وژنې زما په عزت یې خاورې اړولې دي هغه داسې هېڅ چیرې نشي کولی هر ګناه کولی شي او که نه شي دا تپوس به چې ته اوس په هغه جهان کې وکړې بس ته خپل مرګ ته تیار شه بچه زه وکال وویشتم بچه ته ځان خیال ساته هغه تا ولې بچه تا ولې بچه الو قومندان صاحب دلته یو قاتل گرفتارول دي زر تر زره یو څو موټر راولېږه زر ودرېږه چې د خپل ځای نه ونه خوځې بارا د قانون د لښکر سپه سالاره ما به په دې لښکر نه یارې که ته د ځان نه دنیا ټول فوج هم راته وکړي که نه او پکې پټ شي نو والله که رانه خلاص شي خان خیر خو دی کسان یې ونیولې اشنا یو دوه کسان رانه ولګېدل هلته راته کلتوش ختم شو بل څه چل رانه راتلو د پاسه راباندې پولیس هم راغله نو بس دې خوا راووتم ته اوس څه وکړه یار وایي د بارانه پټېدمه د ناوې لاندې مې شپه شوه زه دې کوم داسې د پلار زوی یم کوم هلته به دې ځان تخته کړی و مونږ له څه له کار ګورې حیرانېږم ولې ستا دا خپل مال کم دی چې د پردي مال نه د خپې راچاپېره کړي دي دله مال دا مونږ څه ماران یو چې خاورې به خورو ستا څه خیال و چې د نثار خان مال به ټول تا ځم کې نه 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 ته څومره ساده سړی خلک په چمن کې ګلونه ګوري او ته
د پاسو کې ګورونه ګوري زه دومره ښه سړی نه یم چې د دولت په دې کیل کې تا هیله بیله په ما باندې اعتبار وکړو ګوره که نه هغه رور غریب ډیم زما د لاسه سر وخوړو د دې جایداد د لاسه ما خو چې ته به د هغه قومندان د لاسه د دې دنیا نه بلې دنیا ته تلې خو ډېر قسمت والی بیا یې مونږ ته را په غاړه کړې اچھا رښتیا ویلي دي چې د مار بچي له 100 کاله پی ورکې نو بیا به هم تګ درکوي ما ته څه پته وه چې ته دومره لوی بېضمیره انسان یې د پردي دولت دپاره د بل په سرونو باندې لوبې کوې خو دا خپل سر درنه هېر دی په غلا او په دوکو باندې پردي جایدادونه قبضه کوې خپل قبر درنه هېر دی نن به دې په داسې مرګ وژنم په داسې مرګ چې نه به دې دا روح اسمان ځان ته پرېږدي او نه به یې دا مړ وجود ځمکه ځان ته پرېږدي
ژاړم مورې زه لامبړ نه یم ژوندی یم ژوندی نه وکاره الله به خیر کړي د مرګ خبرې مه کوه زه تا ډاکټر ته بوځم وکاره ما درته نه ویل چې زما خو یو جینۍ نه یو پریخته ده پریخته خو تا نه منل ستا خبره ټیک وه نثار خان چې زه په غلطه وم اوس خفه په دې یم چې زمرم خو خفه په دې یم چې تا ته مسکان ته ملامته یم اوس که تاسو دواړه مو وبښئ نو کېدای شي چې ما نه سا په قلار وځي مکاره بچې خیر دې معافې کا د دې هر څه جړلا جابر خان او هغه الله پاک خپل انجام ته ورساو د دولت په لالچ کې څومره پردي کورونه وران کړل څومره پردي کورونه آخري انجام یې دغه شو اے خلکا لږ سوچ وکئ د چا په خبرو کې مه راځئ خپله فیصله په خپله کوئ په خپله هسې نه چې خپل کورونه په خپله په ځان وران کئ او د نورو لالچیانو غوندې کې لالچیان مه جوړېږئ انسان که هر څومره ارث وکړي خو د خپل قسمت نه زیاده ورته نشي میلاویدی ځکه چې خبره د قسمت ده ځان او روح مینه